درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. زه احسان کمال یم. په کاناډا کې د یوې کورنۍ میاشتنۍ مصارف څومره دي؟ دا ډېره مهمه او اساسه موضوع وه چې غواړم په دې خپرونه کې تاسو ته پوره معلومات وړاندې کړم چې په دې کې د کورونو کرایې، د موټر مصارف او د دې ترڅنګ خوراکي توکي چې یوه کورنۍ په میاشت کې څومره مصارف لري. په دې خپرونه کې به زه مختلفو ځایونو ته ځم او دا چې چېرته ځم نو تاسو خپرونه راسره وګورئ او غواړم چې دا ټول معلومات تاسو په دې خپرونه کې راټول کړم. ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو، عموما لومړنۍ مصارف په ژمو کې د موټر نه پیل کیږي، ځکه په سړکونو باندې مالګه وي او موټر ډېر زر خیرنیږي او باید موټر پاک وي. نو زمونږ لومړنی پیل به له موټر مینځلو نه وي. دا چې چېرته موټر بیایو او څنګه دلته مینځل کیږي هغه به هم تاسو ته په ویډیو کې ښیو او مصارف به هم تاسو ته وښیو. ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو، مخکې له دې چې هغه ځای ته چې موږ غواړو لاړ شو ورسېږو، غواړم یو څه عمومي معلومات کاناډا کې د مصارف په اړه دا درکړم چې لومړی مصارف دلته د کورونو دي. د کورونو مې هدف د کور کرایې دي. دلته که تاسو په یو اپارتمان کې اوسېږئ نو کرایه میاشتنۍ $2,500 نه شروع کیږي. ځینې اپارتمانونه ممکن تاسو نه 2,700 کرا هم واخلي، خو عموما اپارتمانونه تر 2,500 پورې دوه اتاقه تاسو پیدا کولی شئ. د اپارتمانونو کیسه به دا ده چې برق بل به په خپله ورکوئ او د اوبو بل نو هغه بیا په اپارتمان کې شامل وي. او دلته اپارتمانونه به هم بیا په دوه قسمه دي. مثلا یو کانډو ورته وایي چې هغه شخصي دي، شخصي ملکیت دی، د یو شخص پورې اړه لري چې تر ډېره هغه د کانډو کوم میاشتنۍ مصارف دي هغه به هم تاسو په خپله ادا کوئ. مثلا که هغه د اوبو بل دی یا د برق بل دی هغه به هم تاسو په خپله پکې ترسره کوئ. او د ترڅنګ په کور کې اوسېدل د هغه فامیلونه چې تعداد یې ډېر وي نو هغوی کوشش کوي چې ځان لپاره کور کرایه کړي، چون یو خو یې اتاقونه ډېر وي او سهولتونه هم ډېر وي خو خپل جنجالونه هم له ځانه سره لري. په ټورنټو کې یا په اونټاریو کې د کورونو کرایې عموما له $3,000 پیل کیږي تر $3,500 پورې رسیږي. بیا دې کې ساحې هم فرق لري چې تاسو چېرته غواړئ کور کرایه کړئ. که تاسو داخل د جي ټي اې یا چې داخل د ټورنټو غواړئ خپل کور کرایه کړئ نو ممکن $3,500 پورې تاسو یو کور کرایه کړئ. او دې کې جالب بیا دا وي چې په دې کې تاسو به د اوبو بل هم په خپله ورکوئ، د برق بل به هم په خپله ورکوئ او دې ترڅنګ د کثافاتو دا هم یو جنجال دی. البته کسان چې په کورونو کې اوسېږي هغوی باید د کثافاتو بل هم ورکړي. کثافات نه مې هدف دا دی چې په هفته کې یو ځل د ښاروالۍ کارمندان راځي، تاسو به د خپل کور کثافات د کور مخ ته ایښي وي، بیا هغوی راځي هغوی وړي، بیا د هغوی هم بل تاسو پسې راځي. خو عموما دلته بیلونه چې دي د کور کې چې تاسو په کور کې اوسېږئ، مثلا د کور بیمه به هم لرئ. که کور مو په خپل وي یا کرانه وي تاسو کور اخیستی وي نو $200-2,500 د کور بیمه ده. که چیرې ستاسو کور مثلا سوځېږي، دلته ټول کورونه د لرګي دي نو هغه کور ستاسو کاور کوي. او دې ترڅنګ $200 ممکن که چیرې تاسو برق ډېر وکاروئ نو ممکن تر $300 پورې تاسو پسې د برق بیل راشي. او د دې ترڅنګ اوبه هم بیل په کورونو کې راځي. مثلا عموما $200 یا $180 په یو کور کې که څوک اوسېږي
د اوبو بیل هم هغوی پسې راځي خو دا بیا شخص پر اړه لري چې اوبه څومره کاروي څومره چې اوبه کمې وکاروئ نو هغومره تاسو پسې د اوبو بیل هم کم راځي او د ګازو بیل هم شته چې ځینې کورو کې اشپزخانې چې دي هغه برقي وي ځینې بیا ګازي وي نو د ګاز بیل هم عموما یو سل څلور شپېته تر 180 ډالرو پورې تاسو پسې د ګاز بیل هم راځي او د دې ترڅنګ دلته خو د افغانستان په پرتله یو څه چې جالب دا دی افغانستان کې به د زړه و چې کله کریډټ موبایل ته اچوي یا نه اچوي خو دلته بیا داسې نه دی دلته د که په ټلیفون کې پیسې نه وي اکثره سیم کارتونو ته زنګ نه راځي یعنې ته زنګ هم پرې نشي کولی او زنګ هم تا ته نه راځي او سیم کارت دې باید همیش فعال وي او باید میاشتنی پکیج یا میاشتنی بنډل ولري نو عموما دلته د انټرنیټ بیل هم 50 ډالرو نه پیل کیږي تر 80 ډالرو پورې د موبایل بیل په تاسو پسې راځي هم په دې کې مثلا انلیمیټډ میاشتنی انټرنیټ شامل دی هم تاسو کولی شئ په داخل د کاناډا زنګونه هم وکړئ دوستانو دا یوازې یعنی عمومي مصارف دي چې تاسو د کور او د انټرنیټ او دې کې د موټر مصارف بیا جلا دي موټر مصارفونه مې هدف دا دی یعنی که چېرته تاسو دلته موټر خپل وي یعنی خپله شخصي مو پیسو اخیستی دلته عموما موټرو قیمتونو ماډل پورې توپیر دی چې تاسو کوم ماډل موټر اخلی که د موټر ماډل مو ټیټ وي مثلا 2015 14 12 10 دا موټر ممکن 15,000 تر 6,000 ډالرو پورې دغه موټر تاسو دلته واخلئ خو که موټر مو خپل هم وي بیا به هم تاسو میاشتنی پیسې انشورنس ته ورکوئ یعنی بیمې ته د موټر بیمې ته د موټر بیمې نه هدف دا دی که چېرې تاسو کوم تصادف کوئ یا څوک یو شخص درنه په موټر باندې لګیږي نو هغه به ستاسو مصارف دغه بیمه کاور کوي مثلا تاسو موټر له کاره ولویږي یا نور نه چلیږي نو تاسو ته موټر بیمه اخلي او تاسو صحیح مصارف په غاړه اخلي د فزیوتراپي او نور کوم اړوند مسایل چې صحت مربوط کیږي او باید پیسې پرې ورکړئ نو هغه پیسې تاسو ته بیا بیمه درکوي چې تاسو صحي روغتیا هم په دې کې کاور شي غواړم دا موضوع تاسو ته روښانه کړم او انشورنس نو که چېرې څوک کوم موټر انشورنس ونه لري نو هغه موټر نشي چلولی او دا کاناډا کې جرم دی بدون له انشورنسه موټر چلول او د دې ترڅنګ ځینې خلک ممکن په لومړیو کې 15,000 تر 10,000 ډالره ونه لري چې دوی خپل موټر شخصي یعنی په نغدو پیسو ځان ته واخلي نو اکثره افغانان بیا موټر فاینانس کوي یعنی په قسطونو باندې دوی موټر اخلي چې د هره میاشت شرکتونو ته هر شرکت نه چې غواړي د موټر واخلي هغه شرکت ته پیسې ورکوي مثلا دلته عمومي د موټرو قسط 1500 نه پیل کیږي تر 700 ډالرو پورې او درنو لیدونکو دا هم بیا ستاسو د موټر ماډل پورې اړه لري چې ستاسو موټر ماډل څو دی که د موټر ماډل مو جګ وي مثلا 2022 23 24 25 حتی دا د 2026 ماډل موټر هم راوتی دي نو که دغه تاسو فاینانس کوئ یا په قسطونو باندې اخلئ نو تاسو مکلف یې چې هره میاشت 1500 تر 600 ډالرو پورې تاسو میاشتنی فاینانس ورکړئ یعنی 600-500 ډالر عموما فاینانس وي که دا هم سره یو ځای کړو او انشورنس هم ورسره یو ځای کړو نو ممکن ستاسو میاشتنی مصارف خاص د موټر د فاینانس او د انشورنس تر 1100 ډالرو پورې ورسیږي او دې کې بیا د تیلو مصارف جدا دي هغه به هم بیا به تاسو ته تیل هم وښایم چې دلته تیلو قیمتونه په څو دي د تیلو مصارف د موټر د مینځلو مصارف میاشت کې څو ځله موټر وینځئ دا ټول چې تاسو پکې یو ځای کوئ نو ممکن د یو موټر میاشتنی مصارف مو تر 1400 تر 1400 پورې ډالرو پورې ستاسو موټر مصارف اوسي خو زه کوشش کوم چې تاسو ته دلته د تیلو نرخونه هم وښایم او د موټرو مینځلو چې موټر دلته په څو مینځي او څه ډول مینځي دا به هم تاسو ته زه خپرونه کې وښایم نو ملتیا راسره وکړئ
دوستانو موږ هم کارواش ته په لاره یو او دا دی چې رسیږو موټر مینځلو صحنه به تاسو ته در وښایم. دلته نو موټر هم دوه قسمه خلک وینځي، یو دا ده چې ته په خپله پایپ رااخلې په خپله یې وینځې، یو دا ده چې دلته ماشین درته وینځي. نو هوا یخه ده په اوړي کې که په خپله یې ووینځې نو موټر هم خپله ښه پاکولی شئ او ساعت مو ورباندې تېرېږي. خو موږ به دلته په ماشین باندې ووینځو او دا به در وښیو چې دلته ماشین څنګه وینځل کوي. لیدونکو دغه مخامخ چې تاسو وینئ دغه ځای کې نو خلک موټر په خپله مینځي. تاسو ګورئ چې سړي لګیا دي او موټر وینځي. زه غواړم دا لږ له دې نه در وښایم. دا ځایونه دلته موټر په خپله مینځل کېږي، یعنې تاسو باید خپله دا ومینځئ. دلته که تاسو موټر وینځئ باید $3 نه شروع کېږي، یعنې 3 دقیقې په $3. $3 باندې تاسو موټر به په خپله مینځئ. نو که چېرته دلته تاسو موټر په خپله مینځئ نو 3 دقیقې په $3، یعنې تاسو باید په 3 دقیقو کې خپل موټر پاک کړئ، او که په 3 دقیقو کې مو نه مینځئ بیا به تاسو نورې پیسې هم ورکوئ. نو موږ به راشو دې برخې ته چې ماشین وینځي. دوستانو دا د موټر دلته نوبت په نوبت داخلیږي. نو دا د زما موټر نوبت هم را رسېږي. یو موټر رانه مخکې دی، اوبه تاسې له دې ځای وینئ چې ښې په شدت باندې بهیږي. دا موټر چې وځي کرار کرار ځي، همدغسې وځي. لومړۍ مرحله یې دلته د مینځلو ده، بیا یې د وچولو ده. موږ به دغلته ټکټ اخیستل کېږي په دې دستګاه کې. نغدې پیسې هم کولی شئ واچوو ورته، او کارت باندې هم کېږي. $12 موټر ټول وینځي، له بیخه مینځي، ټول مطلب فل سرویس دی. د ټایرونو نه ونیسه نو دلته بس یو $1 اچوه. چی تو میشه ما نمیرسه.
تیلو ځای ته ځو وګورو چې د تیلو قیمتونه څو دي. دا به هم تاسو وګورئ چې په کاناډا کې د تیلو قیمت څو دی د یو موټر. درنو لیدونکو د تیلو مرحلې ته راغلو. دلته به مونږ تیل واچوو. تاسو ته به وښیو چې په کاناډا کې یو لیتر تیل مونږ ته په څو تمامېږي. نو مونږ به د $10 تیل انتخاب کړو. دلته 3 ډوله مختلفه تیل دي چې کومې تاسو انتخابوئ. سوپر تیل هم دي. دا د تیلو کیفیت پورې اړه لري، خو عموما افغانان یې موږ ټول ریګولر انتخابوو. نو موږ به دا انتخاب نو $10 او 10 سنټه باندې څو لیتره راغله. $10 او 10 سنټه تقریبا 25 لیتره باندې زما ټانکۍ ډکه شوه. یو څه تیل پکې مخکې هم و، خو عموما خالي ټانکي د ټویوټا کورولا په $40 باندې ډکېدای شي. درنو لیدونکو راغلم پاکیزه سوپر مارکیټ ته. دا د افغانانو سوپر مارکیټ دی او افغانان چې تر ډیره افغاني توکي خوښوي نو د خپلو توکو لپاره دوی هڅه کوي چې د افغانانو سوپر مارکیټونو څخه لیدنه وکړي او خپل توکي ورنه وپېري. موږ هم راغلو دې سوپر مارکیټ ته وګورو چې دلته د توکو بیې څومره دي. ننګ صاحب سلامونه. جوړ په خیر، صحت مو ښه دی؟ خیراتي ده؟ په خیر شکر دی. پاکیزه سوپر مارکیټ دی بیخي لوی کړی دی. نو نن راغلو وګورو چې څومره نوښت یې دلته کړی دی او دې تر څنګ افغانان دلته څه اخلي. ته راځه دلته نو یو بل کس مسؤل وګماره زه به تا سره کیسې وکړم. راځئ په خیر. ننګ صاحب مختلف توکو مارکیټ دی. مارکیټ کې هر څه پیدا کېږي، خو زموږ فوکس ته ډېره په دغه شیانو باندې دی چې افغانان دلته د څه لپاره ډېر راځي. نو موږ وینو مختلف شیان دي. که ته پخپله راته هم قیمتونه ووایې او هم هغه توکي چې افغانان خوښوي راته لنډ معلومات راکړه. مننه راتګ نه مو ښه راغلاست پاکیزه ته.
زموږ تاسې افغانانو خو په هرو مراسمو کې وچه میوه د دې نه خو نه کېږي دې نه کېږي نو په وچه میوه کې تقریبا چې څه موږ په ډسپلې کې لګولې ده هغه د افغانانو او د ګران وطن میوه ده وچه میوه ده یعنې دا میوه ټوله له وطن نه راغلې ټوله وطني د وطن میوه ده په دې کې ځینې شیان چې دي هغه مثلا د نورو هیوادو لکه کالیفورنیا ځینو نور داسې کم شیان هغه هم ډېر کم دی نور چې څه دلته وینې دا ټوله خپله د ګران وطن افغانستان وچه میوه ده دا دلته مختلف شیان دي نخود مختلف دي او چهارمغز هم دي لکه څنګه چې تا وویل کالیفورنیا نه اکثره شان دا شیان راځي نو چهارمغز او بادام دلته دي څو ډوله بادام لرئ وطني دي تقریبا دا چې بهترین بادام دي لوګري بادام دي نو چې ډېر قیمت یې هغه یو قد ښه بادام دي او یو قد قیمت یې تقریبا تر نورو پورې لوړ ده که ګورې او خوند یې ډېر خوندور او دغه دا هم وطني دي په دې کې یو دا چې دی ګمان کوم او دا کالیفورنیا دی نو او چهارمغز خو وطني دي نن صاحب متوجه شوی د وطني بادام لرې نه ښکاري چې دا د وطن شی هغه څه لري او دا خو دا خو زمونږ تور سره زر د هغه په حساب باندې جلغوزي دا هم د لوی پکتیا په غرونو کې قیمتونه دا ټول چې کوم په لیکل شي دا ټول ثابت قیمتونه دي تقریبا دا د موږ قیمتونه ډېر نهایي کم کړي د کوشش هم دا ده چې خپلو ګرانو هېوادوالو ته هم ښه باکیفیته او هم مناسب بیه باندې قیمت وړاندې نن صاحب مننه دا چې دا تشریح کړه چې مختلف شیان له افغانستان نه دي که د قیمتونه هم راته ووایې مثلا دا نخود دا وطني نخود دي تقریبا 499 دا څه ډول خرڅ دی دا هم پاونډ دی دا هم پاونډ ځکه چې هماغه کوم قانون چې د ښاروالۍ په هماغه دلته مطلب ټول پاونډ ټول پاونډ نو پاونډ حساب هم ده او ځینې خلک چې غټې کورنۍ یا کوم مراسم لري هغه یې بیا د باکس په حساب باندې هم اخلي دغه شیان نو دا توت هم زموږ په میوهدانیو کې وي دا 15.99 ده پاونډ دی دې کې تور توت دي او سره توت تقریبا تور توتان ویل تورفان دا 4.99 چهارمغز هم چهارمغز تقریبا 8.99 پاونډ ده وطني چهارمغز نو وطني خو ته معلوم دی مثلا دا د کالیفورنیا بادام په څو دي دا تقریبا لکه دغه ته چې ګورې 8.99 ده اشاریه او بیا وطني ته چې ګورې یعنی هغه 14.99 دا نو ارګانیک شی دی دا نو لیدونکو هغه خوند او هغه وطني بادام هغه هم بیا دغسې بادام ډېر فرق کوي هغه خوند کوي هغه رنګ نه هم تقریبا درخت دا پسته هم تاسو لرئ د کاجو دی کاجو پسته کاجو تقریبا 12.99 پاونډ ده پسته بیا د موږ بل طرف ته دی چې په هغه کې هم تقریبا 6 ډوله پسته لرو ځنغوزي قیمت دا نو خوند هم کوي چې ښه پاخه شي ځنغوزي باور وکړئ کله کله موږ چې د ګران وطن څه ته ګورو میوو ته یعنې ډېر ښه جوړېږي او ډېر قیمتو ته وګورئ مثلا دلته تقریبا $10 دی یو پاونډ یعنی کیلو تقریبا که حساب وکړئ $18 راځي خو خدای دې وکړي چې یو دا په وطن کې هم قیمت لري دا داسې د جالبه دی نه ځنغوزي په وطن کې هم ارزانه نه خو که هماغه د هوایي دهلیزونه ولرو څه ولرو نو ماشاءالله یعنی باور وکړه که دلته په وطن دلته زموږ سټور ته افغانان راځي یا خارجان راځي نو دا چې وړي دي بار راغلي دي ځکه چې خوند یې ارګانیکتوب یې داسې څه کوي انسان مجبوروي چې بار یې واخلي بلکل ډېره مننه ننګ صاحب راځو بلې برخې ته راځئ لومړی خو دا برخه ده چې خلک راننوځي نو حتمن به وچې میوې باندې سترګې به یې لګېږي په پاکیزه کې دویمه برخه کې مونږ هلته رسټورانټ وینو په رسټورانټ کې د موږ تقریبا الحمدلله ډېر خدمتونه لرو په هغه کې بخش کې یو خو د وچې ډوډۍ ده چې په هغه کې ډېر رقمه لرو او دوم موږ په هغه کې ډېر خوندور لکه د کور په شان باندې بولاني لرو چې په هغه کې څو ډوله دي او هم موږ کیټرینګ لرو کیټرینګ دا کیټرینګ چې انشاءالله عین هغه
خوند دغه ټیسټ به لکه د کور دغسې پخ شوې ډوډۍ. نو کوشش مې دا کړی دی چې خپلو ګرانو هیوادوالو ته یو داسې اسانتیا وکړو که دی د خوښي مراسم وي یا خدای نخواسته کومه بل دغسې مراسم وي نو دوی به انشاءالله تشویش نه کوي چې اوس به ډوډۍ څنګه کېږي هر څه به فکر کوم دا دواړه د سره یو ځای کړي دي فلحال نانوایي ده او دوستانو وچه ډوډۍ نو دا خو زمونږ وچه ډوډۍ او بل مثلا روټ دي روغاني دا هم دلته پخپله جوړوئ؟ دا موږ دلته خپله جوړوو. روغاني دي مثلا ننګ صاحب دا وچې ډوډۍ قیمت څو دی؟ دی $2. دا $2 یې دې کې مثلا سپین او تور پکې فرق لري؟ سپین او تور دی ګرد ګول جوړیږي پکې قیمتونه هم فرق کوي ورسره؟ نه کنه ټول قیمت یې یو شی ده. ځینې خلک چې مثلا غواړي چې ماته ماډل او یو هغه د چې تقریبا نرمه راځي او په دغه څنګه سره موږ د بولاني چې د مختلف لرو لکه د ګندنې د الوګانو او په څنګ کې میکس او بل د چیکن لکه د چرګ څه درکې بولاني او بل شی چې موږ ډېر څه انشاءالله کوشش کوو چې نور نوښت کې راولو نو هغه به هم دلته ډسپلې کوو چې تر څو پورې موږ هر رقم خواړه تیار وو. او په څنګ کې موږ ټیکاوې اوس لرو چې په هغه کې مختلف ډول افغاني خوراکونه دي لکه چکن کباب، کابلي پلاو او تیکا کباب او سیخ کباب او داسې ډېر ډوله لرو. نو کوشش مې دلته دا ده چې همدلته یو څه هم ولرو د ناستې ځای ولرو او دلته ډسپلې ولرو خو هغه انشاءالله په هغه باندې لګیا یو. ډېر ښه. راځو بلې برخې ته ولاړ شو. دلته موږ قصابي وینو د افغانانو وچه غوښه نه وچه غوښه ژمي کې خلک خوښوي تقریبا چې هغه هم تاسو به لرئ او که نه موږ یې لرو او د دې په اړه معلومات راکړئ د دې قیمتونه څه ډول دي او دا څه ډول دې کې موږ یو خو تقریبا څه غوښه لرو د وزې غوښه او هم د خوسکي غوښه چې ورته وایي او چرګان مختلف ډوله او هم په دې وخت کې د ژمي په وخت کې الوطن لري د لاندې غوښه چې هغه هم لرئ ورته ګوشت کاک چې ورته وایي نو هغه هم لرو. نو بیا هغه مختلف رقمه هم خلک آرډر کوي او هم موږ په اونۍ کې یو مشخصه ورځ لرو چې بیا مشتریان راځي نو هغه هم په یو ورځ بیا دا د اوس وخت کې ننګ صاحب دغه وایي د غوایي غوښه یا د غوا غوښه قیمته شوې دا سمه ده؟ بازار کې تقریبا همداسې ده خو موږ کوشش هم دا عمومي حتی ښاروالي په میلان دا وکړو کاناډا کې یو هغه خبره ده خو موږ باور وکړه یو شی په دې دا مو کوشش وي که قیمتونه ډېر هم په ښاروالي کې قیمتونه لوړېږي ټیټېږي خو چې لوړېږي موږ کوشش دا کړی چې خپلو مشتریانو ته همغه مناسب بیه ورکړو چې تر څو پورې هغه د موږ مصارف او هغه دوی ته ډېره قیمته نه وي نو همغه مناسب قیمت یې ورکوو. یو معلومات که زموږ لیدونکو ته ورکړئ چې په وطن کې د شاید دا ورته جالبه وي چې دلته غوښه کیلو خرڅوئ چون پاونډ دی دلته پاونډ دی مثلا چې هغه د کیلو حساب وطن کې شته نو دلته تقریبا که د موږ قیمتو ته هم وګورې ټوله LB لیکلې ده LB دی چې په حساب باندې هر پاونډ بیل بیل قیمت لري نو تقریبا د LB په حساب دی پاونډ په حساب. ننګ صاحب اجازه دی د ملګري سره نو کار کوي ستړی مه شئ دا مایک به زه دلته نوم د څه دی؟ مسیجي. څونه وخت کېږي دلته یې؟ تقریبا یو کال کېږي. خوشحاله یې؟ الحمدلله. پوخ کسب شوی؟ او شکر. ته دا قیمتونه راته ووایه
چې افغانان راځي مثلا افغانانو سره څه ډول تاسو قیمت ورته محاسبه کوئ یا ستاسو قیمت ثابت دی همغه یو قیمت باندې ټول شیان وړي؟ همغه قیمتونه دلته ثابت دي، بس 3-4 رقمه غوښه لرو چې هغې کې لام دی او بیف دی او ګوډ دی او د چرګ غوښه ده. دا کوم نومونه چې واخیسته کوشش وکړه چې په پښتو یې ووایې چې زموږ لیدونکي ورباندې پوه شي او قیمتونه هم راته ووایه. اکسمه ده. د پسل ورون چې دی دا په 199 دی او د وږی چې دا شانه یې دا په 899 او قبرغنه چې ورته موږ تاسې ورته وایي پشتۍ نو دا په 1149 دی. او راغله بیف ته، بیف چې دی په 849 دی. ګوسال خوسکي غوښه ده، د خوسکي غوښه او دی د خوسکي همغه په اصطلاح ورون دی او دا سرخي غوښه د خوسکي چې دا په 1299 ده. دا 1299 مثلا هدف دی پاوند نه دی؟ په پاوند دی، یو پاوند په 1299 یو پاوند په 1299 دی. او دا د غویي غوښه ده دا په 999 ده پاوند. درنو لیدونکو یو شی غواړم درته واضح کړم چې دلته غوښه په پاوند باندې خرڅېږي او یو پاوند له نیم کیلو نه یو څه کم محاسبه کېږي، نو چې دغه شی هم تاسو ته معلوم وي. مننه. دلته چرګان دي میخې دي، د دې قیمتونه هم راته وایه مختلف ډوله دي، اخته شوي هم دي او مستقیم روغ چرګ هم دی، سینه هم پکې ده. بلې وه دلته موږ چرګان لرو چې د چرګان د هر بخش جدا جدا دی. مثلا ورونه دی په 399 دی او سینه یې راځي په 1599. مکمل چرګ چې دی هغه په 399 دی. یعنی مستقیم یو چرګ په $3 دی. پاوند یو پاوند او بیا په ده کې راځو د وینځي چې وزر یې دی، وزر یې په 499 دی. دا څومره جالبه دی، افغانستان کې ټول چرګ یو ځای سره خرڅوي، دلته داسې جدا جدا کړي دي. وزر یې ځان ته خرڅوي او سینه یې ځان ته او پکې بیا پکې جوړ هم لرو مکمل هغه موږ تیاره ماده کړي نو په پاوند دی چې 100 پاونډ په هماغه اندازه قیمت دی په 399 قیمت یې دی. ډېر ښه. بیا پکې اخته کړي چرګان هم لرو چې دا د ورون دی بغیر د هډوکي. موږ یې خپله دلته اخته کوو، صرف یو سیخ ته آماده دی په کورې ایښودل کېږي، نور بس دا یې سینه ده او دا یې وزر دی. یو چرګ عموما څو پاونډه کېږي؟ که دا ته راواخلې چې وګورو چې یو چرګ زموږ لیدونکو ته ښه واضح شي چې یو چرګ مطلب څونه کېږي. دا نو تقریبا 15 پاونډ او 2 پاونډه. ښه د دې څو کېږي مثلا؟ د ده کېږي $22. $22 یعنې یو چرګ دوستان دلته په $22 دی. تقریبا له 2 کیلو نه ډېر 2 کیلو نه ډېر راځي. عالي ډېر ښه. ننګ صاحب مننه، سوي برخه مو تشریح کړه. کور دې آباد. د زما مایک هم راکړه او ستا به نور له کاره نه وباسو، ته کار کوه. ننګ صاحب راځو بلې برخې ته چې نور څه لرئ. ننګ صاحب دلته د بیخي افغاني اجره جوړه کړې تقریبا بیخي د وطن د توشکې او قالینې او په زړه پورې ځای دی. راځه د دې کیسه راته وکړه، دا عموما له کوم ځای نه راغلي دي او څومره پکې افغاني توکي؟ موږ چې هر ځای یو هغه خپل کلتور خپل رسم رواجات ساتو، بلکې ټول افغانان چې موږ ته راځي تر ټولو ښه راحت چې احساس کوي هماغه خپل په توشکو کېناستل په کامې غالیو دې باندې. موږ ځکه چې دا بخش تقریبا نوی ده، کوشش مو دا ده چې ګران وطن ته هم
اقتصادي برخه کې پخوا هر څوک دا کوشش کوي چې وطني توکي راوړي نو زموږ افغاني غالۍ چې دی هغه په لارې دي چې راځي نو په خاص کر په لاس جوړې شوي دي نو اوس چې بازار کې تقریبا موږ چې لرو ترکي ایرانۍ او بلجیم کالینې لرو یعنې مطلب دا د نور دي دا راته ووایه چې مثلا تا وویل چې افغاني توکي را روان دي قیمتونه به یې څنګه وي مثلا د افغاني قالینې قیمت او د ترکي قالینې قیمت محاسبه څنګه کوئ ډېر لوړ ده د افغاني ځکه چې هغه کوم کیفیت چې افغاني توکي لري خاص کر غالۍ ما په ډېرو هېوادونو کې مې چې نور چا سره خبرې کړي یا مې کیفیت لیدلی افغاني غالۍ بې مثاله دي ماشاءالله او قیمت یې ځانګړنه دا ده چې د افغاني قالینو منځ یې رنګ یې نه ځي هغه هم ډېر ښه والی دی رنګ صاحب دلته کمپلې لرئ نو دا خو زمونږ د افغانانو بیخي او دا بیخي هغه د وطن اجره در په یادوي ځکه دې کې که سړی پټېږي بیخي او سکون پکې د دې قیمتونه څو دي دا مثلا دا جوړه دي یا سنګل دي یو نفر لپاره دي مختلف سایز دي پکې او مختلف قیمتونه هم لري او څه لري وزن دی دا په کیلو دا جالبه درې نیم کیلو د سیدي تقریبا $15 دا شاوخوا دي او په هغه کې 4 کیلو دي 5 کیلو دي 5 کیلو چې هغه ښه کیفیت هم لري او وزن یې هم زیات دی ځکه چې زمی ده جالبه دا ده چې دلته کمپله مطلب کیلو باندې غرځي هغه وزن یې خلک بیا څه کوي چې هغه طبعا چې 5 کیلو یې خو لږ به وزن ډېر او ګرمه به زیاته وي نو د هغې بیا تقریبا دا راته ووایه چې مثلا یو کور دی غواړي یوه کوټه پکې ډیزاین کې جوړه کړي د قالینو نه ونیسه تر دې سایډ توشکو پورې تر پردو پورې دا ټول مثلا څومره کوئ مکمل سیټ مکمل سیټ مثلا تر اتاقه پورې فرق اوس دا چې د موږ 9 متره ده یعنې 9 متره غالۍ د موږ تقریبا داسې وبولاسې $500 شاوخوا پورې قیمت لري او توشکې مثلا که ټول سیټ فرق کوي اوس مثلا دا موږ مکمل سیټ په $130 ورکوو چې په هغه کې یو توشک ده 2 بالښتونه دي دا یوه توشک 2 بالښتونه یوه توشک 2 بالښتونه فوم تیار هر څه سره 130 او بیا په دې کې بیا د عربي مجلس چې ورته چې ترکي همدغه ډیزاین کوي هغه بیا تقریبا 200 نه څه لوړ ده نو داسې وویله چې په یو پردو سره او دې سره حساب کې $1200 باندې تقریبا یوه کوټه جوړېدای شي نو دا څومره چې نور پسې زیاتوي نو طبعا زیاتېږي څومره ډیکور پکې کوي ډېر ښه او دا ایراني غالۍ چې هغه 1200 شانه دا ورته په هغې کې بیا ترکي دي چې هغه بیا ارزانه دي تقریبا مثلا دغه قیمت 200 روپۍ هغه 9 متره ده هغه هم ترکي ده بیا نو قیمتونه ټول تر څه پورې فرق کوي بلکل ته راځه ته راته مخکې شه دلته نو تاسو مختلف رنګه وریژې ایښې دي هغه وریژې چې افغانان راځي او پسې ګرځي نه چې زه کومې ویسمه که نه نو هغه هم راته وښیه او څو ډوله وریژې لرئ دلته د وریژو ډولونه خو مختلف ډېر دي چې مختلف برانډونه دي او په هغو کې موږ ته چې ډېر تجربې کسټمر راکړي دي سلی اول سلی دوه به مو ورته ویل په دې کې هغه تقریبا مثلا لکه دا چې د سلی اول ده او په هغې کې مثلا هغه سلیم کاروان او ځینې ده مشتري اکثره خپله یو خو هغه مشهور په ځینې دا دي چې تقریبا د هغه کوالټي ډېره ښه ده نو چې هغه غټیږي او مثلا شوله رقمه کیږي نه نو یو دا رقم دی بل رقم موږ د شولې وریځې لرو چې هغه هم په هغه سیکشن کې دی هغه هم د مرجان په نوم مثلا موږ که دا لیدونکو ته وښیو د یوه کوچنۍ بوجۍ ده
دا به څو منه ده یا څو کیلو نو د دې دا قیمت د څنګه دې ځکه په حساب باندې 40 پاونډه ده چې 40 تقریبا پاونډه ده. 22 کیلو راځي او 3 منه راځي 3 منه او په دې کې بیا کوچنۍ شته چې هغه 3 پاونډه دی یعنې 7 پاونډه څو راځي تقریبا داسې یو بله 10 پاونډه راځي یعنې 15 کیلو داسې شاوخوا دي ده نو دا بیا 15 ډالره مثلا خرڅېږي که غواړې څوک کوچنی فامیل د هغو لپاره مثلا دا کومه چې ما وښوده ده د 3 منه چې تا وویل دا قیمت څو دی دې کې د همدې برانډ چې ده د دې قیمت 55 ډالره ده او نورې چې دي 45 ډالر 40 ډالر تفاوت کوي کوچنی چې لرو بیا په هغه کې 15 ډالر داسې شی دلته ما دا غوړي ولیدل ما ته وطن کې موږ د غوړیو ټیم واخیسته که نه موږ خو به وړو بوتله باندې ګزاره نه کېږي مجبور ټیم ځان سره ویشو نو افغانان غوړي ډېر استعمالوي دا څونه دی او دا افغانستان کې دوه منې ټیم به یې ورته وایي مثلا 2 منه به یو هماغسې ده خو دا لوړ قیمت لږ په دې باندې ده چې برانډ یې څه ده ډېر ښه ده دا تقریبا 80 ډالره 80 ډالره خو دې کې بیا موږ نور لرو چې هغه هم دومره سایز ده هغه بیا 15 ډالره تفاوت او بل موږ کنجد غوړي لرو د وطن په هغې کې بیا یو 2 ډوله نور دي نو مثلا دا د چی غوړي دي دا تقریبا د کنجد دي د دې کنجد غوړي قیمت څونه دی د دې چې دا تقریبا 80 ډالره ده دا نو د صحت دپاره دی باید که دې باندې پیسې څوک ورکړي بد هم نه سیادانه غوړي لرو داسې نور ډېر مختلف مننه ننګ صاحب درنو لیدونکو دا چې د یو کوچني فامیل لپاره څونه غوښه پکارېږي د یوې هفتې لپاره زه به هم له دې جنتار ځان سره ویسم او تاسو ته معلومه شي چې د یو کوچنی فامیل څونه غوښه پکارېږي او څونه قیمت یې کېږي نو ملګري ما ته دا د پسه غوښه راکړه یو 2 LB یا 2 پاونډه دا دغسې مثلا د شوروا په حساب کې دا 2 LB شوه دلته بل کوم مختلف دا سرخي راکړه مثلا هغه 2 LB که ټوټه کې خو ثواب به وګټي د کړایي ته که نه صحیح ده خیر اوسې ښه درنو لیدونکو یعنې مطلب دا 2 غوښه ما واخیسته یو د پسه غوښه ده
د شوروا لپاره مثلا یا سرخي غوښه ده دا نو د یو کوچني فامیل مثلا موږ 2 نفره یو نو زموږ لپاره همدومره بس کوي که تاسو فامیل لوی وي نو ممکن ستاسو غوښې له دې نه ډېره ویسئ او قیمت مو هم له دې نه لوړ واوسي دا د چرګ سینه هم راکړه یوه دانه یوه دانه نه بس صحیح دی دا به نو زه به خپله ټوټه کړم یو دانه چرګ راکړه ژوند دوستانو دا د غوښې کیسه مو خلاصه شوه همدومره بس دی وچه ډوډۍ به هم ځان سره ویسو او وګورو چې د دې ټولو قیمت څومره کېږي دوستانو وچې ډوډۍ برخه مو مخکې تشریح کړه زه به یو 15 دانې ویسمه موږ چې مثلا 2 نفر لپاره 15 ډوډۍ کفایت کوي ځینې فامیلونه زیاته ډوډۍ ځان سره وړي 10-20 دانې ځان سره وړي خو زما لپاره فعلا 15 ډوډۍ بسنه کوي 5 تنان برای ما بدی بله تشکر ما ته دا به حساب کې چې 15 ډوډۍ او ورسره دا غوښه ده دا غوښه دې مې حساب کړه 2000 دا خو ډېر تکړه یعنې دوستانو څومره غوښه چې ما واخیسته او سره د 15 ډوډیو دلته تاسو وینئ $40 او 94 سنټه نو دا د یو کوچني فامیل لپاره ښه دی چې د یوې هفتې لپاره یا مثلا د 10 ورځو لپاره دا کفایت کوي نو زه به دا مننه درنو لیدونکو نو زمونږ همدا وچه ډوډۍ ورسره غوښه واخیستل او همدې سره به دا خپرونه هم راونغاړو هیله لرم چې په دې خپرونه کې مې تاسو ته په کاناډا کې د خوراکي توکو اړوند پوره معلومات درکړي واوسي تر بیا مو زه احسان کمال خدای سپارم